پروګرامونو زیربناو کار وشي چې تر څو مهاجرین را تشویق سي افغانستان ته راسي. پخوا اکثره مهاجرین د بې امنیتۍ لخوا په اساس هم په افغانستان کې نه پاتې کېدل. نن لله الحمد افغانستان له ټوله حدود اربع کې په جغرافیه کې جنګ نشته، آرامي د امنیت هیڅ مشکل نشته، اختطاف نشته، غلاوې نشته، قتل نشته، سرقت نشته، الا ماشاءالله که یو چیرې یوه پیښه کېږي په اروپا کې هم کېږي، په نورو پیشرفته ملکونو کې هم کېږي. ابه جرایم له هغو سره به محکمه او خپل امنیتي قواوې خپله معامله ورسره کوي. خو په افغانستان کې نور جنګ نشته، زمینه د دې مساعده ده. نو موږ دا په ټولو افغانانو باندې غږ کوو چې بیرته خپل ملک ته راسي. او همدارنګه نن د دې کنفرانس له لارې زه په خپلو ګاونډو ملکونو بالخصوص په پاکستان او په ایران باندې هم دا غږ کوم چې کوم مهاجرین زمونږ په دې ملکونو کې دي له هغو سره د مهاجرینو د بین المللي قانون په اساس باندې رویه او رفتار وکړي. نن زموږ خلک مجبور دي 40 کاله جنګ په باندې تیر شوی، مشکلات لري، په داخل د خپلې خاورې کې دوی ته امنیت تامین کړي، جای ورته ورکړي، بچیانو ته مکتب او تعلیم زمینه برابره کړي، مریضانو بیمارانو ته صحي خدمات عرضه کړي. او کله چې په سرحد د خپلو خپلوانو سره عبور و مرور کې په عبور و مرور کې ورسره سهولت وکړي، مشکلات ورته خلق نه کړي. خو متاسفانه زه به په ډېر تاسف سره ووایم، زه څو وخته مخکې نیمروز ته تللی وم، همدارنګه د شرقي خپلو سرحد نه چې خبرېږو، په سرحداتو کې زموږ مهاجرینو ته ډېر لوی مشکلات دي. د عبور و مرور زموږ مهاجرینو ته روزمره، زموږ مریضانو ته، زموږ محصلینو ته ډېر مشکل شوی ده. دا هغه موقع ده چې موږ د دوی دغه کومک ته ضرورت لرو. که دا ملکونه له موږ سره نن په دې کې معاونت وکړي، همدردي وکړي، دا به افغانان تر ابده پورې په خپل تاریخ کې ثبت کړي. او که وخت راغی انشاءالله بیا به موږ بالمثل همداسې شیان سره کوو. زموږ خواهش د پاکستان له اسلامي جمهوریت، د ایران له اسلامي جمهوریت نه همدا دی چې زموږ له مهاجرینو سره اسلامي، بشري او هغه حقوق چې دنیاوال او نړۍ ورته ورکړي دي مهاجرینو ته، هغه مراعات کړي. پرېږدي چې زموږ مهاجرین دغه سرحدونه د یو وخت لپاره آزاد استعمال کړي، ولاړ شي، رفت او آمد وکړي، خپل مشکلات حل کړي. او د دې په حل کې زموږ سره په داخل کې کومک وکړي تر څو موږ د دې جوګه سو چې خپل مهاجرین بیرته افغانستان ته راوړو. همدارنګه له اروپایي ټولنې امریکا نه هم همدا خواهش لرو، د دې په ځای چې له دې چې خلک باسي په یو نامو بل نامو باندې تشویقي چالت ورسي، زمینه د دې مساده کې چې خپل بیرته خپل ټاټوبي خپل وطن ته راسي، ځکه دا به هلته هم دوی ته هم یو مشکل وي. افغانستان زموږ تاسو ټولو کور دی، ټول کولی شي چې په افغانستان کې صلح آمیزه ژوند وکړي. او انشاءالله اسلامي امارت دې ته ژمن دي، دا زمینه به ورته مساعده وي. او موږ به د دې ورځې به انشاءالله شاهد اوسو چې په ډېر کم وخت کې به افغانستان انشاءالله له سیاسي معضلې، اقتصادي معضلې نه به راوځي. احترام سره چې موږ ټول نړۍ باید واوري، افغانان نور باید په نور ملکونو کې په غلط او په یو نام په بل نام د دې باید استعمال نه کړي. تاسو به خبر وئ چې افغانان په یو نام په یو بل نام دي، کېدای شي په نورو دولتو کې په یو قسم په بل قسم دوی نه یا نظامي برخه کې یا په سیاسي برخه کې یا په غلامۍ کې دوی نه کار واخلي، استعمال یې کړي. باید دا موږ تاسو نه جدي غوښتنه ده چې د دې حالات نه باید ټول هغه ملل متحد او دا د بشر ټولې مؤسسې دا مسؤلیت لري چې لاړ شي دې افغانان چې په خارج کې شپې ورځې سبا کوي، لادرکه دي په جلونو کې، په محبسونو کې او په کمپونو کې او په کلي کې د ټولې هغه بشري حقوقو نه محروم دي، باید دوی ته هغه حقوق اعاده کړي او د خپل وطن ته راولېږي. کشورهای نزدیک و دور و همه کشورهایی که مهاجرین افغان در آنجا زندگی میکنند، از آنها تشکر میکنم که به افغانها فرصت زندگی را مهیا ساختن و سهولت‌های را ایجاد کردن و آنها را تحمل کردن. و میخواهیم که هنوز هم همراه ما کمی حوصله داشته باشند تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده و که زمینه اقتصادی هم فراهم گرده و افغانها پس به خانه خود برمیگردند. تا او زمان با ما هنوز هم حوصله نمایند. از کشورهای همسایه هم متشکرم که بیشترین شماری از مهاجرین را در کشورهای خود برداشت کردند و سالیان سال همراهشان همکاری داشتند.
نیاز به همکاری بیشتر هم هست. نهادهای بین المللی خصوصا در این راستا مؤسساتی که در عرصه تمویل مهاجرین کمک میکنن، از آنها هم تشکر میکنیم که در 40 سال با مردم افغانستان بودن، همکاری کردن و سپاسگزار هستیم. خواهان همکاری بیشترشان نیز هستیم. در سال آینده شاید ما شاهد برگشتن عودت کننده ها به کشور خود باشیم که تعداد زیادشان شاید به افغانستان برگردن، خصوصا از کشورهای نزدیک پاکستان و کشور ایران. Estimates of around 6.5 million Afghans that are residing overseas now indicate that human mobility, migration within the Afghanistan context is a very real and important issue. But simultaneously, across the world, and particularly in the face of COVID-19 pandemic, we've seen more borders close, we've seen more families get separated, we've seen more economic instability. Afghanistan faces a multi-dimensional crisis. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره